نو تکلیف په خامخا چې اس تکلیف هم نه نو بوډاواله غواړو چې د تلې نه دی دا ملا به د خامخا را ټیټېږي دا به خامخا را کېږي دې نه خو نشي بچ کېدی یو بوډا سړی په لاره روانو ملې ټیټه وه نو د ماشومانو پورې خندل نو ماشومان ورته وی ماشومان خو روانکاري شیطانانی نو هغه یو ماشوم ورته بابا وی دا لیندرې په سو اغشتې را ملې لکه د لیندره غونډه شوې وه که را کونټې شوې وه لکه د لینده په شانتې نا ماشوم ورته وی بابا وی لیندرې په سو اغشتې را نا بابا ورته وی بچی چې زما وخت لره ورسې خیراتي به یې والې چې زما وخت لره ورسې بے پیسو به درته میلو شي د املا به دې را لینده شي خیراتي به یې والې نو چې بل اسم نه نو بوډاوالی خواړو چې ته تللی نه دی او قرآن کې الله وی لکه لا یعلم بعد علم شیئا داسې وخت سړی ورسېږي چې د ډېرې لوی تجربې نه پس د ډېرې لوی پوهې نه پس ګډې وډې وي پیسه هم نه خبر او د داسې بوډاوالي نه دی خدای موږ له امان راکړي نو دنیا کی تکلیف لازماً شته بچ کېږي ته نه خفګان خامخا شته بچ کېږي ته نه خو د آیت او د دې صورت ته معلومیږي چې د خدای نعمتونه د اول ځان ته مخکې کا ولی الله رسول الله مبارک د خپل نعمتونه پیش کوي یاره ما باندې خو ځوانیم تېره شوې ده یاره ما له خو خدای بچیم را کړي دي یاره ما له خو خدای روغ صحت هم را کړی و ما له خو خدای دوه سترګې هم را کړې وې ما له خو خدای ژبه هم را کړې وه ما له خو خپې هم را کړې وې ما له خو یې د اتیا کاله ژوند له ډوډۍ هم را کړه د اتیا کاله را لوبه هم را کړې میلمنو انتظام یې مو که د ښځې او د بچو یې هم را لو کو نو په دې به تا ته تسلي میلو شي الم نشرح لك صدرك رسول الله مبارک تعالی دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي نو بیا به څه بیا به چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحت او بیا چې کله منځو کې الله چلم درته ښیي نو تکلیف راوستون کې لو لرې کوون کې الله نو بیا به خدای ته سوال وکړي اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب خدای ته ځان وکړوه الله ته مایل شه ولې تکلیف راوستون کې الله تا راوستې نو ته به لرګې پریشانی تا روز تیرا اللہ تبه لرکے دا رور دا خور دا مور دا خدا دا بچی تا نا جوڑا کردے دے و خدای تبتی بیماری لرکے دے علاج اس یو مثال در تخیب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا دربار کے لویشو معشوم او خلقو بے دیر لوی قدر کو خلقو بے دیر احترام و عزت کو ولی بے خلقو قدر کو دکا فرعون پا زویوالینی ولیو او ډیره زیاته مینه پکولا او د فرعون خزه بی بی آسیه هغې خو ورسره ډیر محبت کو او دونه مینه ورسره کولا چې په کومه ورځ دوی موسی علیه السلام ومنته او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی نو 400 غلامانو وینځې آزاد کړل د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیہ السلام د فرعون کورتا ورسید د دشمن کورتا نو دا هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي ملو کړه دونه مینه وسره کوله محبت یې کو نو چې دی به بارم ګرځېدو نو چې هغه نشو کولی خلکو به قدر کو عزت یې کو ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو فرعون ته به خدای وي په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه دي د فرعون دی قوم د موسی علیہ السلام په قوم به ظلمونه کول نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیہ السلام د قوم په سړی ظلم کوي زیاتې کوي وهي ټکیه هغه لک ته خو پته وه چې دا خو موسی که د فرعون زوی دی مثلا فرعون په زویوالی نیولی دی خو زمونږ د قوم خو دی که نه نو چې موسی علیہ السلام یې ولیده نو هغه بني اسرائیلي د موسی علیہ السلام د قوم سړی ډاډه شو اے موسی راشه دا سړی مې وی او خلاص میں کتے موسیٰ علیہ السلام راغی اگر سڑی تے وی دا ظلم ولی کے دا دومره پند دی وڑی شی چی ورطا پسر کے دا خود تا ظلم کے زیادتیو کے دی با اصل کے دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم ظلمونا کول پا دی بنی اسرائیلو زیادتی بے وسر کول نو اگر سڑی ڈاڈاو اگر وی دا خود زمانو کر دے او خامخا بے وڑی نو موسیٰ علیہ السلام فطری تور لگ غصنا کو فوکزہو سوکی اوچت کو وی خواہ نا نخری دی بیلی شروع کلی خو چی سوکی سنگ ورکا اگه د فرعون قومی پزمکا پریوتا و ساته وتا یو سوک سرت سو وتا
دی وخت لا پیغمبر نه دی خو د پیغمبر مقدمات د پیغمبر اله موجود دی د یو پیغمبر طاقت د سلويختو جنتیانو برابرۍ او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلو ځوانانو برابر دی نو د پیغمبر طاقت د سلورو زرو ځوانانو دی د بوډاګانو نه د مضبوطو ځوانانو د سلورو زرو دی وجه نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې وی ته پیغمبر وی مونږ خو اورېدلي چې د پیغمبر ډېر لوی طاقت وی ماله په کبډي راشه هغه داسې پهلوانو چې هغه به فارس ته روم ته جنګېده به او چا را پرځولې نو ماله په کبډي راشه اوس به دې پته ولګي که پیغمبر خو ما به راوپرځی او که پیغمبر ما راوپرځولې نو پیغمبر به حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څه وکړمه دا خوس که زه په پرزونو وردم نو آخر پیغمبر به په پرزونو خلکو له په کبړو به وردي اوس زه مې زیم مثلا او سپینګیری ما او ما ته یو سړي وي چې را میدان ته شو په کبډي راشه نو زه دا خو ماله شرم دی رسوایي ده یا خدای د سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړل چې اوس برې پته لګي او هغه سروره پهلوانو یو لوی وجود یې لرو او طاقتمن اخو به چې څوک ورکړو په سړي به سانټې اړولې وجود نم طاقت منو حضور پاک مجبور شو خدای که انکار کوم خو اوس وای بچی دا خو دروغجن پیغمبر دی که کبډي کوم خو مې شرم دی بهر کیف ویزه چې نه مې پرې دی را دی خوښ چې دواړه سره ور مخامخ شو نبی علیہ السلام کې د خپل لاس د هغه لاس ته مخامخ کو او یو فوټې نه غوندې دیکې ورکړه اخو د سلورو زرو ځوانانو دیکا وه په سړي سانټې وړېدې او دا چغې والې هلته ورسېده او په دې سانټو کې وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان یې راوړه چا ابوجهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړه وی قسم په خدای کې انساني زوري د انساني زور نه دی دا بل شان زور دی د موسی علیه نو دا مې ځکه وی چې که ته وایې چې یو سوک کې سړی مړ شو نو سوک بویا او زما سوک جدا دی او د بشیر جان سوک جدا دی کده دې لس سوکه مواما نو اسم نه او که بشیر جان د لاسې معمولي غوندې د لاس ضروري نو زما په خیال چې په قبر کې به د انکیر منکیر والو ته بیا جت نه د انکیر منکیر مې ستاسو په ژبه ووی دا نکیر منکر دی نکیر منکر بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام سوک ورکه سړی مړ شو اوس یو خدای ته پته ده یو هغه د موسی علیه السلام قومي ته پته ده یو موسی علیه السلام ته پته ده بل څوک نه دی خبر اخو مړ شو هلکه سړی چا وجلی دی څوک غږ نه کوي هلکه دا سړی چا مړ کو دا چا وجلی دی تحقیق شروع دی خو لا پته نشته سار له هغه د موسی علیه السلام قومي بل سره په جګړه دی دی کې موسی علیه السلام ولیده وی راشه که نه دا سړی را سره په جګړه دی هغه خو وی راشه بس سم چل دی یو له به سوک ورکوي او بس مري به چې موسی علیه السلام ورغې ورته وی دا سړی را باندې ظلم کوي بس موسی علیه السلام ورته سوک نیخ که اخو پوه شو ورته وی دا څه کوې موسی ما وجنې اوسه او هغه سړی چې ورته اواز کو د هغه د خولې نه هم غلطه ووته هغه وی راشه که نه څنګه چې هغه پرون دې راله سړی برابر کړی راشه دا هم راله برابر که بس خو پوه شو چې دا پرونی سړی خو ده وجلی دی وی ښه یو د پرونو وجو یو اوس ما وجنې خبره ورسېدله فرعون ته چې پرونی خو ده وجلی موسی علیه السلام او فرعون پوه شو چې ما کم خوب لیدلی چې کم الک به زما نه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهۍ د زوال به ګرځي بس دا هم دغه الک دی دا موسی دی چې دا مونږ لوی که 13 کالو ته تقریبا عمر نږدې و بس هغې فرعون میټینګ راوغوښتو چې هلکه ماشوم مې لوی که 13 کاله مې ځان سره وساتو او زه خو پېشه کېږم چې دا هم دا هلک دی یو یې مړ که بل یې وجه خو خبره راس ښکاره شو او د سره څوک و به ټولو وی صاحب وجلی پکار دی دا موسی مړ که بس ماشوم مې لوی کړی دی بی بی اسیې وی داسې کې راکوټ هم لوی کړی دی وی بس که ماشوم دی او که راکوټ دی خو زمونږ جنجال هم دنه جوړېږي دې وجه بس فیصله کابینې په دې وکړه چې دې وجل پکار دی یو سړی داسې شارټ کټ کې راتاو شو موسی علیه السلام لا او ورته وی اے موسی
متعلق مشوره وکړه وجنې دی خپې وباسه ما دله پټ اطلاع راوړه خپې وباسه بس موسی علیہ السلام دا غځای نه فخرج خائفا یترقب د مصر نه ووت لا او زی او پیاده مزلې شروع کړې او مدین ته ورسېد مصر نه مدین ډېر لرې دی اوس تکلیف شروع شو کن هغه موسی چې د فرعون کور کې لوی شو هغه موسی علیه السلام چې د فرعون و تخپل زوی ویلیو هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ښځې و تخپل زوی ویلیو هغه موسی علیه السلام چې پروتوکول به ورته میلاوېده هغه موسی علیه السلام چې نیاز بینتوب یې تېر کړ هغه موسی علیه السلام چې نه یخ ولیدل نه ګرم ولیدل هغه موسی علیه السلام چې خشته جامې او ښکلې اعلی او خشته خوراکونه او میوې به یې خوړې بس هغه اوس پیاده روان شو منډې دي چې خدایه څه به کوم اوس مدین ته ورسېد تکلیف میلاو شو ګرمي ده شپې خوږ شوې په لاره کړاو دی مور پاتې شو ارور پاتې شو ولې سره اوس بچ کومه چې مدین ته ورسېد ډېر زیات ستړی و څو ورځې شپې یې پیاده مدلې و فرعون نه خو خلاص شو نو چې مدین ته ورسېد نو هلته یو کوي و د هغه کوي نه خلکو څاروي راوستي څاروي سیرابول موسی علیہ السلام یو غاړې ته کېناست او الله ته لاس اوچت که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زستا خیر ته محتاج یم ګوره چې تکلیف راشي نو بیا به الله ته چغه وي موسی علیہ السلام نرستو پیغمبر جوړیږي لیکن محتاج الله ته دی ای زما ربا چې ته کوم خیر او کوم خوشحالي م راکې نو زه د هغې محتاج یم دا راته نه وی ما خو سره لراکه خدای ما زه محتاج یم ګوره اذا فرغت الى ربک فرغب خدای ته تکلیف راشي نو چا ته به مایل کیږو الله ته وی د الله نه بل څوک لرکولی شي نه ډاکټر به د علاج کوي خو چې دا ډاکټر په لاس کې او په دارو کې دله شفا الله نی اچولې نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي ځه د دې ډاکټر دا بیماری به څوک جوړوي نو علاج سنت ته کې با ډاکټري دم تعویز درود لیکن یقین به په الله ساته چې خدای جوړونکی ته الله دا ډاکټر په دې لاس کې شفا تا چې خدای په دې دارو کې شفا بتا چې نو زمون باباجي دې الله وبخي هغه به درې کار کوي یو علاج کوي سنت ته او دویم خیرات کوي لګ او دریم دم وسره استعمالوي دا درې واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکي بهر کیف ډېر ستړی دی او سر ته صادر کې خو او دی غریب سم لاسته او د دنیا خلق دی هغه کلینه وګوري په دې بعض علاقو کې اوبه ترخی وي او یا اوبه ډېرې جوړي نو یو شریک وي د هغې نه خلک اوبه په منګو کې موړي او څاروي هم ترې سیراب کوي څوک اوښان سیراب کوي ځان ته اوبه راوباسي څوک ګډې چیلی څوک منګي خلک لاړل یو دوه جنکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان هغې سره ګډې چیلی دي او هغه ګډې چیلی اخوا کوي د دې خلکو نه ځان لکوي چې خلک لاړل هغوی هغه تیږه راواغېسته او د کوي په سر یې کېښوده اب غټه تیږه وه لسو دولسو کسانو به پس ایښوده یو کس به نه شو ایښودی او بورقه به دونه غټه وه چې لسو پنځه شپږو کسانو په شریکه به رایسته په دې حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې وې هغې دې جینکو ته پرېښودې او ظالمانو د کوي په سر غټه تیږه کېښوده او لاړل موسی علیه السلام هغه جینکو ته وی ما فتمه کومه تاسو دلته څه ته ولاړ یې وی مونږ به هله ګډې چیلی سیرابو چې دا سړي لاړ شي حتی یستر الرعا مونږ د سړو سره یو ځای نه کوو دا سړي دي پردي دي او حیا ناکې وي چې دوی لاړ شي هغې نه پس به مونږه دا خپلې ګډې چیلی اوبه کوو دوی سره نه کوو مونږ یو ځای هغې خو تیږه کېښوده لاړل چې دګدي ورله لږې غوندې اوبې بله په ډنډوکو منډوکو کې پرېښې وې موسی علیه السلام ورته وې پورې زه دله اوبه راوباسم اخو پیغمبری طاقت ته رستو پیغمبر جوړیږي مقدمات موجود دي اتیګه په خپل لاس اوچته کړو اخو کړه او هغه غنو کسانو چې کوم بورقه رستا هغه اون خطا او بر او باسی او بار ډندونو کې چې په حوضونو کې جنکو وی خدای دا څنګه انسان دی
هغه بورقه چې لس اته کسانې روباسي په یو کس یې روباسي، هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اخوا کول او د پیسې یوازې کس اوچته کړه. او حیاناک هم دې مونږ ته ګوریم نه، ګډ جنکو ګډ چهلې مضبوطې سیراب کړې، نور کله په نسبت زیاتې اوبه وله ورکړې او لاړې. او موسی علیه السلام هم اقا د تیږې پس باندې تیږه کېښوده او سم لاس ډډی والا ستړی دی او الله نه مقه سوال کوي. ګوره نیکي یې وکړه، نیکۍ نه پس بیا سوال کوي، یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای ستا هر قسم خیر ته زه محتاج یم، چې کم خیر راکې نو خدای زه ورته محتاج یم راکړه. دا نه ویم چې دا خیر راکړه، دا راکړه، دا راکړه، خو زما خدایا مدد وکړه. په سلګونو میله مزل مې وکړه په زرګاو او مدین ته دلته رالمه او کور پاتې، مور پاتې، قوم پاتې، هر څه پاتې، وجنې مې دلته رالم. سملاس جنکۍ لاړې پلار لا. جنکۍ څوک وې؟ د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وې د پیغمبر. هغه لاړې بابا یو ولک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی، غریب دی او بے کسه بے سوکه معلومیږي او ډېر پریشان او ستړی دی. او بابا دقسې مونږ له ډېر طاقتمنم دی، مونږ له اوبه راوویستې، ګډه چیلې سیراب کړې. نو بابا ډېر غریب دی، ما مونږ سره ښېګړه وکړه. وی بچي ورشه راولې. شعیب علیہ السلام لور لاړه ورپسې. چې لاړه نو شعیب علیہ هغه جینۍ موسی علیہ السلام ته وی ان ابي يدعوکا، بابا مې دې غواړي چې تا مونږ ته کمې اوبه راوویستې د هغې مزدوري درکوي، مونږ له دې ګډې چیلې اوبه کړې مزدوري درکوي. څنګه دې لیأجرک ما سقیت لنا دې کې څنګه دې تا له مزدوري درکوي د ګډو چیلو د سیراب کو لږ غوندې بابا مې دې غواړي. موسی علیہ السلام غریب خو هم د الله بانه ګوري چې چېرته سر سوري ته کم. وی ښه جینۍ ته مخکې د موسی علیہ السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جینۍ دا پرتوګ لقي نو دا نلې یې لاندې ښکاري. نو موسی علیہ السلام هغه جینۍ ته وی ای خورکې شاته شه، ما په نظر پتا باندې لګي. نو ما له د شاته نه آواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه. او جینۍ خو پوه شوه چې دا لږ خو ډېر ایماندار هم دی، یوازې طاقتمند نه دی. ما خو یې صرف طاقتمند دی، طاقت یې شته. دا سړی خو ډېر حیاناک دی او ډېر ایماندار دی. ګوره ما ته ګوري نه، خلک خو هسې بېسه پردو ښځو ته ګوري او دی خو ما له د شا نه وه، ما ته وي شاته مې شه. خیر په لاره تلل، شعیب علیہ السلام له ورغی. دا جینۍ شعیب علیہ السلام ته وایي دا سړی دی، ده مونږ له ګډې چیلې سیراب کړی. وی ښه بچې د کم دی نه رالې؟ څوک یې؟ موسی علیہ السلام ورته ټوله قصه وکړه. دقسې د فرعون چل مې وکړ، ما خو سوک ورکو، سړی مې وجه نه امړ شو. هغه اطلاع ورسېده او ما متعلق یې سمن جاري کړ، زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې دا مړ کې. او موسی علیہ السلام چې کله روزي څه وایي، الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین، اے ربا د دې ظالمانو نه مې خلاص کا. چې روزي هم سوال کوي رب نجنی من القوم الظالمین، خدای ظالمانو نه مې خلاص کا. او چې رسی نو بیا د خدای نه سوال کوي. ګوره تکلیف وخت کې به د خدای نه هر وخت سوال کوي. دا به نه وي بعضې خلک وایي یاره ما خو ډېر سوالونه وکړل نه پوره کېږي، نو ته خدای سره جنګ کولی شې. خیر دی کوه 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 او الله به پوره کړي. نا ورته څه وایي؟ وی فکر مه کوه نجات من القوم الظالمین، ته خدای د هغې نه بچ کړې. ښه هېڅ فکر چې ونه کې، هېڅ پام چې ونه کې. دلته د فرعون بادشاهي نشته، نه دلته د هغه لښکر شته، نه دلته هغه را رسېدی شي، هېڅ فکر چې ونه کې. جینۍ پلار ته یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه، مزدور کې دو صفته پکار دي، یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې دی. نو دا طاقتمن هم دی
هغه برقه چې تو لسو برستا په یو کسې راوستا او هغه تیګه چې تو لسو بو چتو لوخ کته کوله به نو په یو کسې چته کړه نو یو خدا طاقت منم او بل دا الک ډیر خسړیم دی خیانتګر نه دی تا سره خیانت مختلف قسمونه دي ولی پلارې زروستو کلم د مخ پوته نه کتل نو چې پلار ته نه وي او د ما سره خیانت نه کو د مخ پوته نه کتل نو اس فکر چېونه کې تا سره به دې اس خیانت نه کوي نه به مال کې خیانت کوي نه به بیبي کې خیانت کوي او نه به په لونو کې خیانت کوي اس فکر چېونه کوي شعیب علیہ السلام پیغمبر دی پیغمبر ته کشف کیږي پیغمبر ته وحی کیږي شعیب علیہ السلام فوراً موسی علیہ السلام ته وی موسی یو کار نه کې ما سره نوکری نه کې که اته کاله دې ما سره نوکری وکړه نو یو لور بدر او که لس دې را سره پوره کړې نو ستا احسان وی خو اته کاله که دې ما سره نوکری وکړه لور بدر کړه که لس شو ډېره ښه ده موسی علیہ السلام ورته بس ټیک ته الله علی ما نقول وکیل زما ستا منځ کې خدای وشوه خبره دا الله په دې کې حکمت دی اوس هلته تکلیف ورسید او د فرعون ظالم په محل کې لوېده هغه فرعون چې د خدایۍ دعوی کړې وه دلته الله د شعیب علیہ السلام پیغمبر کور ته راوسته د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست هغه کور چې هغې کې د فرعون د خدایۍ دعوه کوي نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیازبین دی شعیب علیہ السلام هلته خدای راوست ټیکانه میلاو شوه خو تکلیف بیا هم شته که نه اته کاله بعد کې بعض علما وایي چې نه لس کاله یې پوره کړل چې پوره کړل لوري ورته په نکاح کړه او هغه لوري په نکاح کړه چې چا سفارش کړو چې دا ځان سره مزدور کا او شعیب علیہ السلام والا پلې لونه پلې ګډې چیلې ورکړې چې هم بچې دا ستا شوې او زه ورشه بچې په دا ګډې چیلې بوځه او زه اوس لس کاله د تېر شوي دي نو که ته خپلې مور له ځې نو اوس تا څوک نه پېژنې زه لاړ شه اوس تا چاته ځان مه ښایه خپلې مور سره به ملاقات مو کې رور به مو وینې او راځه اوس بس اوس لس کاله تا څوک څه پېژنې چې ته ځان نه ښې او زه ورشي او کونټۍ دننه پرته ده راواله دننه کونټۍ پرتې دي ولې چې دې ګډو چیلو پې ته پاڼې ماڼې پې راغورځې ګډو چیلو والا ته د کونټۍ ډېر ضرورت دی شپونکي ته نو چې ګډې چیلې د پاڼې پې راغورځې ورشه چې ورغې کونټۍ راوړه وی دا مې راواغېسته وی دا کېده بله راواله چې هغې کېښوده او بلې ته یې لاکې چې راویسته بیا هغه وه وی تا ته ما ونه وی چې دا کېده بله روانه هغه کېښوده بله یې راواغېسته چې بله یې راواغېسته چې راغې بیا هم هغه وه چې څو ځلې یې ده وکړ وي ښځه به زه ستا په قسمت ده دا ولې وی دا هغه کونټۍ ده چې آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره کوم لس څیزونه راوړي یو پکې دا وه دا ما ته رسېدلې وه به زه ستا په قسمت ته وړه ځان سره بیبي ورسره ده او په لاره را روان دي چې په لاره را روان دي یو ځای کې پې شپه راله زلزل دی طوفان دی او دغه علاقه چې دا کم ځای کې پې طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي د کوه تور خوا ده او اتفاق دا دی چې دې وخت د موسی علیہ السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو الله دا خودش بیابان دی دا بس کوم دا خودش بیابان دی خدایا او باران دی او ساس کی دی او د دې خدای مې ماشوم کېږي دې سره اوسو کما دې له خوش ګرم خوراک پکار دی ګرمایش ولا پکار دی یو لري ځای کې رڼا ولیده نو رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې ګوري نو دوی ورځمه ښځې ته وایي زه ورځمه او دا اور بلیږي نو تاله یو شونټی راوړو سسکاره ماره شغله در راوړو
چې دلته راته اور بل کم چې لکه ګرمه شي. که دا ورته وایي موسی دا علاقه موږ ته معلومه ده دلته ماران ډېر زیات دي، دا کونټه ځان سره واله او دا پیپاڼې دي پخپو که هسې نه چې د مار دله ټک در نه کړي او کونټه یې واله. موسی علیه السلام کونټه یې لاس کې واخېسته، پاڼې پخپو کړې، ورغې. چې ورغې یو اونه ده او په هغې اونه کې اور بلیږي. دته داسې محسوسېده چې اور بلیږي. ګیا یا څه شی را واخېسته لاس کې د خشاک یو شوړه یو شوړه یې را واخېسته او هغې ته یې داسې ور نږدې کړه. خو چې دې نږدې کوي هغه ته بره کېږي، چې دې نږدې کوي یا بره کېږي او تو نه کوي. او داسې حسن دی پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده. په دې سوچ کې دی چې आवाज ورته وشو اے موسی انی انا ربک، زستا رب یم. ښه زستا رب یم، زه اور نیمه. فاخلعنا علیک، پڼې وبس. انک بالواد المقدس، ته چې کوم ځای ولاړې نن په مخ د ځمکه د دې نه پاک ځای بل نشته او د دې نوم طوا دی، وادي طوا. هلته ورته بیبي وی پڼې پخپو کا، مار لړم دی ونه خوري. نو په اسباب اعتماد شو. دلته چې الله سره میلاو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ورکوي، لرې که پڼې. دا ادب هم تا تقاضا ده. انک بالواد المقدس او د دې وادو نوم طوا ده. خو چې وی انی انا ربک نو زما او د خدای د خبرو منځ کې فرق دی. زه خدای په خوله کوم، خبرې په خوله کومه او زما خبرې چې تا اورې په غوږ به اورې او د یو طرف نه به اورې او د الله خبرې به د هر طرف نه اورې او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اورې، په هر اندام به اورې. اینا انت یا رب، رب کم ځای، رب کم ځای، کله یو خوا مخړی کله بل خوا مخړی. الله ورته وی دا کونټه دی وغورځه. الله ورته وی تعالی ما نبوت درکړو، پیغمبري مې درکړه. ځه فرعون ته، چې کوم دی دشمن دی هلته ځه، هغه ته نصیحت وکړه. په نرمۍ لاول پېکه، په نرم سختي ورسره خیر دی مه کوه. الله په هغه خو په ما بدل پورې دی، سړی مې ته وجلی دی او زما خو ژبه لګي نښلي نو ماله ملګری په کار دی. وی ستا ملګری ستا ورور دی هارون، هم ستا نه مخکې پیغمبر کړی دی، ځه ابد انتظار کوي. د هغه ژبه ستا نه کوله او د فصاحت یې ډېر دی، نو که تا ته څه مشکل پیښېږي ابد سره مدد کوي. الله سړی مې چې ته وجلی دی. وی ته دا کونټه وغورځوه، چې کونټه یې څنګه وغورځوله الله ته یو اجدها خامار جوړ کړو. بی بی ورته وی ور دلته ماران دي، کونټه یې یوسه. الله وی ودرېږه چې دا کونټه نه دله مار جوړ کړو. یو اجدها خامار ته جوړ شو. نو بس موسی علیه السلام شاته شو او منډه کړې چې خدای داسې وشو. وی لا تخف، مه یېرېږه، ونه یېرېږه، راواله ګوتې وله یوسه. چې کونټه له څنګه ګوتې یوړې مارله، واپس ته کونټه جوړه شو. وی د ګریوان کې لاس ومنډه، چې وی منډه بارې راوستو، رڼا ته ته شغلې ته خطې، بیماری نه وه د برس مرض، شغلې. وی واپس یې ومنډه، واپس یې ومنډه، ټیک شو. وی دا دوه نه خو مې درکړو، زه فرعون نه، زه به دې مدد کړم. ان مع العسر یسرا، تکلیف سره څو راحته ډبل. هلکه تکلیف سره څو راحته دوه. واپس خدای خپل کور ته کلي ته مرسو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه، رورلم خدای پیغمبري ورکړه، فرعون نه بچ که، بیبیم ولا خدای ورکړه، او د شعیب علیه السلام غوندې صخرم ولا خدای ورکړه، او داسې معجزې خدای ورکړي چې د هغې په شان معجزې کمې دي، مضبوطې معجزې ولا خدای پاک ورکړه. اوس ګوره زما په خبره اوس ورسېدی که نه، نو تکلیف ورسېږي دا مو آیا چې دا د خدای بدي شمه. یاره یو خبره درته کوم، په دې نصوصو کې قرآن سنت، په دې حدیثو کې عموما او قرآن کې موته اشاره شته.
کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضب وي د نیوکې دپاره